د دغه هلک خبرې اول واورئ بیا زه یو څو خبرې تاسو ته کوم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت الله جل جلاله ورکوي. عبدالرحمن بابا یو شعر دی وایي که عزت په دولتونو خرڅېدلی ای رحمانه، مشرکان به د عزت ټیکهداران وایي. او د عزت شمه چې بله د چا خدای کې، هغه کله څوک وجلی په پکو شي. او قربان عزت او ذلت الله پاک ورکوي، نو هېڅکله خفه کېږه مه. السلام علیکم. ډېر کم خلک به په پښتنو کې د دغه هلک ویډیو ورته نه ورغلي، ځکه دا چې د کله نه هم دې په ویډیوګانو شروع کړې د هره ویډیو یې وایرل کېده. او هغه نه دا داسې عالم دی خو خالي خپل کوشش کوي چې دین ته خدمت وړاندې کړي او الله ورته کامیابي ورکړې ده. زموږ اکثره پښتنو ته چې وایي چې یاره تاسو سوشل میډیا طرف ته راشئ نو یا چې دی په کنځلو شروع کړي او یا چې دی هغه الفاظ وایي چې هغې نه دین منع فرمایلې ده. نو دغه هلک ته هم فیم راغللو، هم یې خلک پیژني او هم چې دی دغه کمې ویډیوګانې چې اچوي په دې ورته ثواب ورکول کېږي. نو کانټینټ داسې انتخاب کوي چې هغې باندې ستاسو هم دا دنیا ښایسته شي او هم هغه دنیا. خپله د دغه هلک دغه په کمې طریقې سره چې دا هلک مسلې کوي ما ته خپله مزه راکوي، که یا شعر وایي یا که د الله طرف ته خلک رابلي، نو د دې هغه انداز هم بدل دی او د دې په هغه خبرو کې هم خوند دی. نو الله دې دغه هلک ته نوره کامیابي هم ورکړي او الله دې وکړي چې زمونږ نور کوم پښتانه دي هغه په همدې طرف باندې لاړ